د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ دا وخت مو بخیر. پام اړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونه ته. نن شنبه د تلیا د میزان د میاشتې 14مه د 2023 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 15 منټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زه سیر احمد سهیل وړاندې کوم. خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. نن په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. په لوګر کې د ښوونکو په نوم څلورلارې پرانیستل شوه. او لبنان کې شاوخوا 50 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. نن په یو شمېر ولایتونو کې د اوبو کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو اټکل شوی. د اوبو او انرژي وزارت نن د روانې تلې میاشتې 14مه د هېواد سیندیزو حوضو په ځینې ځایونو کې د تیز بارانونو اوبو کچې د لوړوالي او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په خبرپاڼه کې همدارنګه ویل شوي چې د سیلابونو او اوبو د کچې لوړوالي په ځانګړې توګه کاپیسا، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست سیندونو پر لار او ذکر شوي ځایونو په ځینې سیلابونو کې شتون لري. په همدې اساس له ټولو هېوادوالو څخه چې د نوموړو سیندونو پر غاړو استوګن دي په ډېر درنښت هیله کیږي چې له یادې موضوع څخه ځانونه خبر کړي او سیلاب راوتلو صورت کې د سیند د غاړو اړوند خلک چې په لاندنیو سیمو کې ژوند کوي خبر کړي، تر څو د ځان او خپلو ماشومانو د ساتنې لپاره د سیندونو په غاړو کې له هر ډول تګ راتګ څخه ډډه وکړي، تر څو د انساني او مالي زیانونو مخنیوی وشي. په لوګر کې د ښوونکو په نوم څلورلارې پرانیستل شو. د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې د شاوخوا 1 میلیون افغانۍ په لګښت د ښوونکو په نوم څلورلارې پرانیستل شوه. د یادې څلورلارې د پرانیستلو په مراسمو کې د لوګر مرستیال والي مولوي محمد انور الدین پر ټولو څخاریانو په ځانګړې توګه ښوونکو ته دغه څلورلارې مبارکي ورکړې او هغې د ښار د لا ښکلا په برخه کې خورا مهمه وبلله. باید وویل شي چې دغه څلورلارې 10 متره لوړوالی لري او د کابل ګردیز پر عمومي لار رخت مارکیټ تر څیرمه جوړ شوې ده. یادونې وړ چې یاد څلورلارې د پل علم ښاروالۍ په مالي ملاتړ جوړه شوې او پرون ماښام سیمه ییزو مسؤلینو او ښاریانو په شتون کې پرانیستل شوه. او په لبنان کې شاوخوا 50 اسرائیلي پوځیان وژل شوي دي. وروسته له هغې چې د روانې اونۍ په نیمایي اسرائیلي پوځ لبنان کې د حزب الله ډلې پر ضد ځمکني عملیات پیل کړل. راپورونه ښایي چې تېرو 2 ورځو کې تر 50 اسرائیلي پوځیان له حزب الله ډلې سره په جګړه کې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ځینو سرچینو دغه شمېره 14 ښودلی، خو اسرائیلي پوځ د لبنان په جګړه کې د خپلو 8 پوځیانو د وژل کېدو او نورو د ټپي کېدو خبر تایید کړی دی. ورته وخت د یمن حوثي وسلوالو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې تل ابیب کې د پوځ یو مهم مرکز په نښه او د ډرون پر مټې ویشتی دی. د اسرائیلي پوځ دغه عملیات نه دي تایید کړي، خو ویلي دي چې د تل ابیب کې د ډرون عملیاتو مخه نیولې. درنو اوریدونکو په خبري غړي کې راټول شي مطالب هم د برابل تر بلې خبري غړي لوی عمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.